هغه خور چې واده شي هغې له زکات ورکول څنګه دي؟ دا یاده کوي دا خبره چې کومه خور چې واده شوي نو یا خو به د دې خاوند په دې باندې خرچه کوي او د دې به څه ضرورت نه او یا به خرچه پې نه کوي یا پې کوي خو هغې سره ضرورت نه پوره کیږي. که چېرته دا خور په دې باندې خاوند خرچه کوي او د دې ضرورت هم پوره دي او د خاوند هم پوره دي نو بیا دې له زکات نشي ورکولی چې دا غریبه ده په دې وله نشي ورکولی. ها غارمین راغلي د قرآن کې هغوی له زکات ورکوي، غارمین چې په چا باندې ډېر قرض وي او د هغه څه طاقت نه. اوس دا خور صحیح د خاوند پې خرچه کوي او هر څه برابر دی او کېدي چې قرض پې ډېر نو ده بیا د فقر د لاسه ته نه ورکوي، د غریبۍ د لاسه څه د لاسه وله ورکوي چې قرض پې دی. دویم که چېرته د خاوند دا خرچه دې دپاره پوره نه یا پې د سره خرچه نه کوي یا خاوند غریب دی نو په دې ټولو حالاتو کې خور له زکات ورکولی شي، بلکې هغه ډېره حقداره ده د پردو نه. که حدیث کې دا راځي امام احمد راوړی دی الصدقة فی المسکین صدقه، غریب له چې ته صدقه ورکړې دا صرف صدقه ده. وفي ذي الرحم او چې خپل لی ورکې نو صدقه وصله، نو دا خپل ولی پالل هم دي او صدقه هم ده. نو انسان خپل خور له زکات ورکولی شي چې غریبی، رور له چې غریبی فقیری، تره شو ترور شوه یا نور خپلوان شو، صرف په چا له زکات نه ورکوي. دا قانون یاد کړه، کم چې ستا نه بره دي او کم چې تا نه لاندې دي. بره څوک دي؟ صرف پلار دی، مور او بیا برزا، او لاندې څوک دي؟ بچي دي او بیا لاندې ځه چې څومره کته ځي. ولې؟ ځکه چې په تا لازم دي چې په دوی به خرچه کوې. نو چې کله ته دوی له زکات ورکې نو ځان بچ کې د هغه خرچې نه چې کوم الله په تا لازم کړې ده. او بله او یو سړي له به حیا نه ورځي چې مور پلار له به زکات ورکوي. دا ما ته یو پیر یو کس ټلیفون کړی و، ما په کېدای شي تاسو ته ویلي، ما ته ټلیفون کړی وي دا فطرانه وي خپل مور پلار له ورکولی شم، فطرانه مور پلار له ورکولی شم او که نه. هغه ته خو بیا ما ښه خبرې وکړې خو دا زړه مې دومره خفه شو او چې د رښتیا ویم په هغه ورځ ټوله ورځ زما د طبیعت څخه ګډوډ و. سړی وایي چې یا الله چې دې مور پلار دا خپې ما ښکل کړي او ما ورته د سترګو دا باڼه یې ښودی او دوی پې ګرځېدی او ما ځان خاورې کول او دوی له مې راوړی. خو دی اوس ما نه سوال کوي چې دا فطرانه نو ستا فطرانه ده څومره او تا له حیا نه درځي چې ته به مور پلار له وریجې او دغه ویسې غنم او هغو ته به یې کښېږدي چې دا فطرانه کېدي او تا له چې ته دې پلار فطرانه راوړې دی چې دا فطرانه ته ولی زویه دا فطرانه ستا شوه، ستا دپاره هر څه کړي دي، کوشش یې کړی، محنت یې کړی، ځان یې خاورې کړی. لکه اوس دا مسافرو دا مثال په دې زیات ورکوم چې مخامخ دي او نږدې دي او د دوی مثال ښیي. او دا کم ملګري دلته چې څومره سخته تېروي او چې په دوی کې یو بوډا شي او سبا له ورته بچی فطرانه مخې ته کېږي نو څه به دی محسوسوي، ده به څه احساسات وي؟ دی به لیونی کېږي نه چې ما څه کړي و، ځواني ما خاورې کړه، بچي مې پرېښودي وو، ښځه مور پلار خپلوان کیله هر څه او په پردي ملک کې راسو نن دی فطرانه راوړي ما له مخې ته یږدي یا د زکات یو څو روپۍ راغستې دي او ما له راوړي څه کې پلار له چې ټول عمر دی ساتلی، چې ټول عمر یې دی ساتلی او دی اوس هم د هغه په کور کې ناست دی او د هغه په جیدات کې ناست دی، هغه له زکات ورکوي. داسې بې حیا او داسې بې ادبه خلک ګوره شتي، دا نه چې نشتي. نو ګوره د دوی نه پکې هم کم شتي، ګوره له دوی سره لا ده سره پکې لا بیا هم دا غم دی چې څه وله ورکوم فطرانه او چې د کور نه یې وشړي چې بلکل یې بهر کړي او چې کله جګړه په دې روانه وي الله اکبر چې مور پلار به چا سره اوسېږي
ته دې یعنې دې خبرې ته وګوره دا کم حد ته سړی ورسي چې په دې باندې اوس باس روان دی او جګړه چې یو وایي تا سره به وي مور پلاره بل وایي تا سره به وي او موږ ورته دا وایو چې اگر که زموږ مور پلار نه دي زموږ دا زړه کېږي چې تا ته دا ووایو راوله موږ له موږ سره به وي دوا خو به ته ووایو که مشران دي سپینګیري دي خدمت به وکړو په سر به راته لاس کېږي ته اوس د برکت ډېرۍ راغلې او په هغې جګړه کوي چې دا به تا سره او تا سره به او داسې خلک ما په خپلو سترګو لیدلي عمر له ذلیله ګرځي سره د مال او سره د هر څه او چې د خپل بچي رالوی شي انتظار کوئ ګورئ حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د خپل مور پلار سره ښه وکئ ستاسو بچي تاسو سره کوي او ځان صفا ساتئ د غلطو کارونو نه ستاسو ښځې به ځان صفا ساتي د غلطو کارونو نو ته دا مه وایه چې ما نن وکړه قصه دې ختمه شوه نن دې وکړه سبا تا سره کېږي او انتظار یې کوه دا نه پاتې کېږي دا ما لیدلي په خپلو سترګو تاسو به هم لیدلي او چې چا د مور پلار دپاره ځان قربان کړی دی د هغه بچو د هغه نه ځان قربان کړی بل هغه لیدلي چې زما دا پلار څه کوي د خپل پلار سره نو د ده په ذهن کې دی چې زه به هم دا کوم چې کله دې دغه ځای ته ورسي نو چې تا ویني او ته د پلار قدر کړي او ته د مور خپې ښکل کړي او ته د هغې خدمت کوې نو دوی وایي چې موږ به هم داسې کوو بیا قشان کوي نو مور پلار له زکات ورکولی شي ولې نشي ورکولی د هغوی خرچه په تا لازم ده لازم پیژنې که نه دا نه چې په 100 روپو کې ورسره جنګ کې عجیبه دا ده چې د ښځې سره ګوره بحث نه کوي چې دا پیسې چې ما در لېږلې وې دا څنګه ختمې شو دی بچي سره او زوی ورته وایي ما در راولېږه ایفون او ما در راولېږه سامسنګ موبایل او ما در راولېږه ګاډی او سکوټر او دی ځان لیونی کي دنه دا پیدا کوي او پلار غریب دی چې د 500 روپۍ شپږو میاشتو کې لېږلي او دا بې حیا د هغه نه تپوس کوي وایي تا له خو ما 500 روپۍ در لېږلې تا په څه ولګولې ویې لګولې ته نورې ولېږه او بیا نورې ولېږه او بیا نورې ولېږه او ځان قربان کړي پرېږده ورته ووایه وایه بابا ښه مزې پې وکړه زه م ستا یم او دا پیسې م ستا دي دوایي پې ځان له واله هغه م خادي پې کوه د دې ملګرو خواله ورشه عبادتونه وکړه په هغې کې یې ولګوه عمرې له پې لاړ شه حج له پې لاړ شه چې څه وې موږ حاضر یو نو دی به د پلار سره به 500 روپاټو کې حساب شروع کړی څنګه او مور ته به ولې نو الله یې زموږ په حال رحم وکړي زما دا خبرې به غلطې نه که نه داسې خلک نشتي شتي داسې خلک نو بره اصول چې کم دي د کمو نه چې ته پیدا یې دوی ته زکات نه ورکړی کېږي او بیا چې تا نه کم پیدا دي دوی ته هم زکات نه ورکړی کېږي اگر که دې کې نور هم تفصیل شته خو په دې به اکتفا وکړو دا به ګټه مسله ده